د اول تکبیر متعلق بدرتا شل مسئلې او کوم او دا بدرتا ډیر پکار شي. ما خو د مختلفو ځایونو نه راغونډې کړي او تاسو ته به یو ځای پیدا شي. مسله دا ده چې څوک تکبیرة الافتتاح کوي نو ضروري دا ده چې دای به ولاړي، ځکه په حدیث کې راغلی دي اذا قمت الى الصلاه فكبر، کله چې مست ودرېږي نو الله اکبر وایا. نو محترمو چې څوک اول تکبیر ادا کوي دې کې ضروري خبره ده چې دا به په ولاړه کوي. دریم نمبر مسله دا ده چې دا واجب ده چې نیت به د اول تکبیر سره پیوست کوي، څنګه چې نیت نه فارغ شي متصل به الله اکبر وای. څلورم نمبر مسله په اول تکبیر کې لاسونه پورته کول سنت دي. تکبیر ویل تکبیرة الافتتاح دا اول تکبیر فرض دی خو لاس پورته کول وسره سنت دي. پنځم نمبر خبره که څوک یو کرت نه زیات الله اکبر وای، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای په تکرار د تکبیر سره مونځ نه خرابېږي. باقی ائمه چې دي هغوی وای تکرار که جفت ویلو یعنی 2 کرته 4 کرته 6 کرته نو مونځ باطلیږي، او که طاق ویلو یعنی 1 کرت 3 کرته 15 کرته بیا ورسره مونځ نه باطلیږي او خلاف سنت ده. شپږم نمبر مسله که یو سړی جمعات ته راغی او امام پر حالت د رکوع کې نو دی به څه کوي محترمو؟ دی به اول تکبیر په ولاړه وایي الله اکبر، بیا به دویم تکبیر ته رکوع ته ځي. که دا اول تکبیر په روانه کې وي بیا د مونځ نه کېږي، ځکه دا تکبیر خود انتقال دی نه اول تکبیر دی. نو اول تکبیر د پاره ضروري دا ده چې دی به ولاړي. دا شپږ مسلې شوې. اووم نمبر مسله دا ده اول تکبیر سړی وایي ما لاندې که، نو اول تکبیر کله لاندې کېږي؟ نو دې کې د علماو 3 قوله دي. اول نمبر قول دا دی چې امام الله اکبر وي ته به سره متصل الله اکبر وایي، تا اول تکبیر د امام سره لاندې که. دویم قول دا دی چې امام تر څو پورې سورت فاتحه نه شروع کړي نو او تا ورسره الله اکبر وکړه نو ته لاندې کوونکی د اول تکبیر یې. دریم قول دا دی چې امام تر څو پورې دویم تکبیر د رکوع نه ویلی دا ټوله زمانه د اول تکبیر ده. راجح قول پکې دا دویم دی، ان امام الله اکبر وکړو لا سورت فاتحه نه ده شروع کړي، دغه درمیان کې چې تا سره ځان یو ځای کړ نو تا اول تکبیر د امام سره لاندې کړ. اتم نمبر مسله دا ده چې د اول تکبیر ډېر لوی فضیلت ده. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، ترمذی شریف روایت ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې 40 منځونه سره د اول تکبیر او چې دنه اول تکبیر فوت نشي الله تعالی ورته 2 انعام ورکړي، یو براءت د نفاق نه او دویم براءت چې ده د اور نه. الله تعالی به د اور نه مساتی او د نفاق نه مساتی. نو دا حدیث 2 قسم راغلی دی. یو دا دی چې من صلى 40 یوما چا چې 40 ورځې مونځ وکړي، او یو حدیث کې دی من صلى فی مسجدی 40 یوما چا چې زما په جمعات کې 40 ورځې مونځ وکړي. دغه من صلى فی مسجدی والا روایت باندې علما جرح کوي، او دغه روایت چې هغه کې د مسجد نبوي قید نشته نو دا صحیح قول دی. د دې وجه نه چې څوک حج ته لاړ شي یا عمرې ته لاړ شي، خاص کر حج ته، نو دوی په مدینه منوره کې 40 منځونه برابرای نو ښه خبره ده. یو خو دغه منځ افضل دی، دویمه دا ده چې په دواړو حدیثونو باندې عمل راغی. نهم نمبر مسله دا ده که یو سړي اول تکبیر سره د ټیټوالي وکړي، یعنې داسې وکړه الله اکبر ورسره ټیټېده هم دې سره اول تکبیر ادا کېږي که نه؟ نه، به د مونځ ونشو. دې سره ډېر احتیاط پکار دی، اکثر خلک پکې غلطېږي. لسم نمبر مسله دا ده چې په اول تکبیر کې 2 خبرې ضروري دي. اول نمبر قیام، یعنې په اول تکبیر کې به ته درېږي، او دویم نمبر نیت ته اول تکبیر، یعنې اول تکبیر به په نیت ته اول تکبیر کې نه په نیت د دې چې زه رکوع ته ځم. 11 نمبر مسله دا ده په اول تکبیر کې څه حکمت دی؟ نو علما 3 حکمتونه مشهور وایي. اول نمبر هغه خبر ورکول د عظمت د باری تعالی، د الله تعالی په عظمت دلالت کوي. ګورئ موږ تاسو داسې وایي الله اکبر، څوک چې راته ډېر معظم ښکاري او ډېر محترم راته ښکاري او زمونږ او ستاسو ځای ته راشي نو لاس ورته پورته کوو که نه چې راځئ صاحب،
نو دا اصل کې د الله تعالی د عظمت خبر ورکول دی، نو ځکه اول تکبیر په منځ کې ضروری شو. دویم نمبر اشاره د انقیاد ته. که چا جهاد کړی کنه نو په دې جهاد کې چې سړی یو دشمن ونیسي او ورته وایي ونه خورېږي، نو هغه لاس پورته کړي. نو لاس پورته کېدلو دا معنا چې زه ستا هر یو حکم منم. نو په موږ کې اول تکبیر کې لاس پورته کېدل دې دپاره راغلی دي چې موږ او تاسو خپل رب ته د انقیاد اظهار وکړو، خدایه زه به ستا هره خبره منم. او دریم نمبر حکمت پکې علما دا وایي چې دا لاسونه زما خالی دي، دا معنا یا الله چې څنګه زما لاسونه خالی دي او د دنیا یو امر پورې زما لاس متعلق نه دی، نو داسې ما خپل زړه او بدن هر څه خالی کړو، تا ته یوازې ولاړې. دا درې حکمتونه دي. 12 نمبر په اول تکبیر کې چې لاس پورته کوي نو کم ځای پورې؟ نو کنز العمال کې دي. زمونږ استاسو د کونړ والا ملګري خو وایي چې دا د ځان نه دی، ځان نه دی، دې کې صحیح حدیث دی د کنز العمال چې سړی پورته کوي نو لاسونه به غوږونو ته رسوي، او ښځې چې پورته کوي سینې پورې. د سړي او د ښځې په منځ کې دقه فرق دی چې ښځه به تر سینې پورې پورته کوي او سړی به تر غوږونو پورې پورته کوي. زمونږ استاسو ملګري چې درته وایي چې سړی به موږې پورې پورته کوي لاسونه، نو دا اصل کې مسله ورته نه ده یاده. ښه، احادیث 3 قسمه راغلي دي. یو کې دا دی چې تر اوږو پورې، دویم دا دی تر غوږونو پورې، دریم دا دی چې غوږونو نرمیو پورې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه قربان هغه وایي داسې کار وکړه چې دا غټې ګوتې نه دي، دا د دې نرمیو سره برابر کا. نو کوم حدیث کې چې فروع اسنه راغله په هغې عمل راغی، او دا ګوتې د دې غوږونو د سرونو سره برابر شو. کم ځای کې چې صرف غوږونه راغلي په هغې عمل راغی. دا ګورئ، او دا ورغوي ګورئ، دا د دې اوږې سره برابر شو. لاس دې ته وایي، دې ټولو ته لاس وایي، لاس ته دې ګوته نه واله ته دې ته خرګه پورې. نو ټول لاس خو څوک اوږې پورې نشي پورته کولی، دا سنګل خو لاندې ده، خو د لاس یو حصه به پورته کوي. نو چې داسې کې نو ګوره زما دا ځای د اوږو سره، نو د اوږو والا په حدیث هم عمل راغی، د غوږونو د نرمیو باندې هم راغی، او د ګوتې د غوږونو سره برابر شي په هغې هم عمل راغی. د دې وجه د حنفیت کې کمال دا دی چې دې کې حتی الامکان په ټولو احادیثو عمل دی. راځه دا 12 مسلې شوې. 13 نمبر مسله دا ده که یو سړی جومات ته راغی او امام په سجده کې دی، نو دی به یو تکبیر کوي که دوه؟ نو 2 تکبیره به کوي. یو به تکبیر الافتتاح کوي په اول کې، بیا به د سجدې دپاره دویم تکبیر کوي. 14 نمبر مسله، کله چې امام الله اکبر ووی اول الله اکبر، نو مقتدی به هغه دعاګانې وایي، بیا به الله اکبر کوي. اکثر خلک داسې کوي چې امام الله اکبر وکړي نو مقتدی لګیایي په دعاګانو انی وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، داسې دعاګانې ورسره وایي، او امام قرأت هم شروع کړي دی په دعاو کې لګیایي. علما وایي کله چې امام الله اکبر وي مقتدی دپاره اولا دا ده چې ځان به په دعاګانو نه مصروف کوي، بلکې د امام سره به یو ځای پیوست تکبیر وایي، نور کارونه به پرېږدي، بس مخې سره به د امام سره الله اکبر کی. 15 نمبر مسله دا ده، یو سړی جومات ته را روان دی او جومات په لاره کې خلک دی او لکه جمع ولاړه ده او خلک اسې ناست دي. دې سړي داسې کار وکړو، دې خلکو ته نصیحت وکړي د خدای بندګانو تاسو جمع ته ولې نه راځئ؟ جومات کې جمع ولاړه ده، خو ځئ چې جمع ته ځو. ده چې ورته دا نصیحت کو نو دې نصیحت سره دی لږ وروسته شو چې جومات ته لاړو نو اول تکبیر ترېنه تللی و، یعنې اول ته تکبیر د تللو سبب سو هغه خلکو ته نصیحت و. نو په دې د چې په نصیحت په وجه باندې اول تکبیر پرېښو، نو دته الله تعالی د اول تکبیر ثواب ورکوي که نه؟ نو ورکوي. 14 نمبر، داسې مخکیني علما چې تیر شوي دي هغوی به په اول تکبیر باندې ډېر همیشه والی کو. اعمش صاحب چې دی لوی عالم تیر شوی، 80 کاله د اول تکبیر سره مونځ کړی دی او مونځ یې نه دی د اول تکبیر یې نه دی پرېښی. یو عالم تیر شوی دی بشر ابن الحسن نوم دی، هغه ته به صوفي وي. صوفي د دې وجې نه وي چې همیشه به په اول صف کې ولاړ 50 کاله د اول تکبیر سره مونځ کړی. څومره لوی خلک. نو موږ او تاسو لم پکار دادي چې محافظت وکړو په د اول تکبیر په لاندې کولو کې. 15 نمبر مسله دا ده چې کله سړی جومات ته راغی او امام په مونځ ولاړ، نو دا اول تکبیر به په لاره کې وایي که نه چې صف ته ورسېږي بیا به یې وایي. نو اولا او افضله دا ده چې دی به په ارام جومات ته راشي، کله چې صف کې ودرېده
خپ آرام به الله اکبر وای بیا به د امام سره داخل شي د صف د داخلي دلو مخکې په لاره کې الله اکبر نه وای خو کچا وی نو منځ صحیح دی خو اولا نه ده لکه بخاری شریف کې روایت ده ابو بکر رضی الله تعالی عنہ جمعه تراغه رسول الله مبارک په جمع ولاړو د په لاره کې الله اکبر وی او په منځ کې داخل شو رسول الله مبارک ورته فرمایل زادک الله حرسا ولا تعد الله د حرس زیات کا خو بیا داسې مکوا چې کله صف تر ورسېږي نو بیا الله اکبر وای اتلسم نمبر مسله دا ده که څوک په اول تکبیر کې خطا شي یعنی غلطي وای مثلا الله اکبر وای یا الله اکبر وای یا الله اکبر وای یا الله اکبر وای ډېر خلکو لهجه صحیح نه نو منځ کېږي کنه کېږي نو باقی امامان وای نور امامان چې خطا چا په تکبیر کې وکړه منځ نه کېږي خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای د تکبیر په خطا باندې منځ نه خرابېږي خدا سے سړی چې خط تکبیر نشي ویلی هغه به د خلکو امام نه جوړېږي خپل منځ صحیح دی خو نورو خلکو ته به جمع نه ورکوي 19 نمبر مسله دا ده که څوک په ناستې منځ کوي نو اول تکبیر کې ما تاسو ته دوه خبرې پکار دي یو به قیامې درېږي به او دویم به نیت کوي نو یو سړی په ناسته منځ کوي په چوکۍ کې منځ کوي نو دی به د اول تکبیر دپاره درېږي که په ناسته هم کولی شي سو دا اول تکبیر دپاره ولاړه د هغه چا دپاره ده چې هغه په قیام باندې قادری یعنی په ولاړه منځ کوي او که څوک په ناسته باندې منځ کوي درېدی نشي نو چې څنګه قیام په ده نشته نو دغه رنګې د باندې د اول تکبیر دپاره درېدل هم نشته بلکې دی بیا په ناسته باندې اول تکبیر وکړي 20 نمبر مسله دا ده چې بغیر د تکبیر نه منځ نه کېږي یعنی خالی نیت باندې منځ نه کېږي د نیت سره به تکبیر کوي که یو سړی خالی نیت وکړي او الله اکبر ونه وایي نو دی منځ ته نشي داخلېدلی دی به نیت او تکبیر دواړه کوي نو محترمو 15 مسلې مې درته وکړې د رکن تعریف مې درته وکړ یو دویم مې درته فرق وکړ په مابین د رکن او د شرط او دریم مې درته د سبب تعریف وکړ څلورم د اول تکبیر نوم دی تکبیر الافتتاح یا تکبیر التحریمه د هغې معنا مې درته وکړه او 15 نمبر 20 مسلې مې درته وکړې دې سره زمونږ او ستاسو نننی سبق پوره شو نور خبرې به انشاءالله بیا سبا ته کوو اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم